دوستانو سلامونه. که غواړئ په انسټاګرام کې چې تاسو کوم پوسټونه کړي که ویډیوګانې او که انځورونه بل څوک یې په انسټاګرام کې شیر نه کړي یا پوسټ نه کړي، نو تاسو هغه لپاره انسټاګرام باندې به کلیک کړئ او بیا په پروفایل باندې هغه نه وروسته په درې خانو باندې چې مو کلیک وکړو تاسو به شیرینګ اینډ ریوز په دې به کلیک کړئ. نو څنګه تاسو کولی شئ چې ستاسو پوسټونه که انځورونه یا که ویډیوګانې بل څوک یې هغه نه کړي، نو تاسو به لومړنی اپشن چې پوسټ اینډ ریلز ټو سټوریز، نو دا اپشن به تاسو هغه کې غیر فعاله کړي. سټوریز ان میسیجز، نو دا اپشن به هم غیر فعاله کړي. ریپوسټ آن پوسټ اینډ ریلز، نو دا به هم تاسو غیر فعاله کړي. الاو پیپل ټو ایډ نوټس ټو یور کانټینټ، نوټس آن پوسټ اینډ ریلز، دا به هم تاسو غیر فعاله کړي. هغه نه وروسته الاو پیپل ټو کریټ with and reuse of your content، دلته پوسټ یعنی پوسټونه دا به هم تاسو هغه کوي. ریلز به هم تاسو آف کوي، غیر فعاله کوي. هغه نه وروسته تاسو به لاندې راشي who can create with your content، دلته به تاسو no one دا به انتخاب کوي. نو no one چې مو کله انتخاب کړو دې نه وروسته به هیڅوک هم ستاسو انځورونه یا ویډیوګانې په خپل انسټاګرام اکاونټ کې نشي اپلوډ کولی. نو دا و د نن ویډیو. که ویډیو مو خوښه شوي درسره لایک کړئ، که کوم پوښتنه یا نظر لرئ موږ سره د کمنټ باکس لارې شریک کړئ. که چینل ته نوي یاستئ درسره سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو مو په پاک او مهربانه رب سپارم.